بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، د غم او د فکر د لری کولو د فارا یو بهترینه مستنده وظیفه د علامه الوسی رحمه الله هغه تاسو سره شریکوما. تفسیر روح المانی کې علامه الوسی رحمه الله ذکر کوي چې په ابو داود شریف کې دی چې کوم یو انسان هغه غم او فکر کې پروتي پریشانی او دارنګي هغه پریشانی داسي وي چې دا هغه څه سبب معلوم نه، دارنګي یا سبب معلومي خو غمي فکرونه سوچونه دارنګي پریشانی اسباب یا معلومي یا معلوم نه. نو هر انسان چې هغه په دغه غمونو فکرونو کې هغه ډوبي، ناغه دا آیات یا وزلا سحر و ماخام لولی اللہ رب العزت پای د دنیا او د آخرت د هر غم نه او د هر فکر نه هغه بی غم کی او دغه باورلا الله رب العزت د دنیا د هر غم او د هر فکر د پاره کافی کی. علامہ الوسی رحمه الله ذکر کی ودا زمام مجرب وظیفه دا هغه آیات دا ده: حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم.